د نوري ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه می سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ګرانو دوستانو، هیله ده چې تاسې به راته راکوي روغ یاستئ. ګرانو دوستانو، غواړم په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د فیسبوک آی ډي جوړولو طریقه در وښایم. نو راځئ د فیسبوک آی ډي جوړولو طریقه. نو دوستانو، مونږ باید داسې د فیسبوک آی ډي جوړه کړو چې په وروستو کې راته څوک بیا نه هیک کړي او نه هم راته څوک ریپورټ کړي. نو د دې لپاره مونږ تاسو ته د فیسبوک ټول سیټینګونه درښایو. هیله ده ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. نو لومړی به فیسبوک واسکو. د فیسبوک واسکول نه وروسته به تاسو راشئ او په دې کریټ نیو فیسبوک اکونټ باندې به کلیک وکړئ. نو په دې باندې چې کله کلیک وکړو، دلته راځي تاسو ته نیکسټ په دغه شین خط باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې چې کله کلیک وکړو، نو تاسو ته یو بله صفحه راخلاصیږي. ګران دوستانو، دلته تاسو ته د فون نمبر راځي، د موبایل نمبر. تاسو به دلته دوستانو خپل د موبایل نمبر ورکړئ. د هغه موبایل نمبر به ورکوئ چې تاسو سره هغه سیم کارت اوس فعال وي. نو د هغې نمبر به ورکوئ. اوس ګورو دوستانو، دلته زه خپل نمبر ورکوم. ګران دوستانو، ما دلته خپل نمبر ورکړو. دلته راځم په دغه شین باندې نیکسټ باندې کلیک کوم. دلته به اوس دوستانو تاسو دلته پاسورډ ورکوئ. پاسورډ چې ورکوو، نو دلته به تاسو یو قوي پاسورډ تاسو ورکوئ، ځکه چې تاسو آی ډي بیا په آینده کې څوک هیک درته نه کړي. نو ځکه زمونږ ډېر دوستان دي چې هغوی بیا لکه په دې پاسورډ برخه کې یا خپل نمبر ورکوي یا هم د خپل دغه نوم ورکوي یا نور داسې اسانه جملې ورکوي چې هغه بیا ځینې هیکران کولی شي چې په اسانۍ سره یې هیک کړي. نو دوستانو، دلته به تاسو قوي پاسورډ کوئ. قوي پاسورډ څه رقم وي؟ نو دلته به تاسو اے بي سي حروف ورکوئ، بیا به ورسره د حساب هم ورکوئ، 1 2 3 4 یا د دغې نه هم ځینې کلمات ورکوئ، او له دغه نورو لکه هشت او 8 دی او دغسې د ډالر نشان دی، دغسې نور دغه حروفونه به هم تاسو استفاده کوئ دغه د فیصدي. نو زه تاسو ته اوس دلته دوستانو ښیم چې دغه شان دی به کوئ. مثلا زه ورکوم اوس دغه شان دی، د حسابونه ورکوم دغه شان دی، او بیا په دې برخه کې چې راشئ تاسو په دغه باندې به هم کلیک وکړئ. مثلا دغه نقاط نه به هم استفاده وکړئ تر څو تاسو یو قوي پاسورډ ورته انتخاب کړئ. نو په هر صورت باندې راځئ، دغلته به تاسو خپل خوښې پاسورډ ورکړئ. دغه به ځان سره نوټ کړئ چې بیا سبا له تاسو نه هیر نشي چې آی ډي مو بیا خرابه نشي. او د پاسورډ انتخابولو نه وروسته به تاسو بیا راشئ په دغه نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو راځي نوم، او دلته ګران دوستانو، دلته تاسو ته راځي نوم، او دلته راځي دویم نوم، یعنی تاسو تخلص. دلته به تاسو راشئ خپل نوم به ورکړئ، خپل یعنی اصلي نوم به ورکړئ. دلته اوس مثلا زه راځم خپل نوم ورکوم. دلته اوس زه ورکوم یعنی دلته دویم نوم تخلص تاسې نه غواړئ، دلته به تاسو دوستانو خپل تخلص ورکړئ. دا زه ورکوم ګران دوستانو. اوس دلته زه په دغه نیکسټ باندې کلیک کوم. دلته اوس نوې صفحه چې راښکاره کېږي، په دې کې تاسو نه د زیږېدو تاریخ هم غواړي. نو تاسو به دلته د خپل زیږېدو تاریخ ورکړئ او بیا به په دغه نیکسټ باندې کلیک وکړئ. زه راځم اوس دلته خپل تاریخ ورکوم. په دغه نیکسټ باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ. دلته چې تاسو ته کومه دوستانو کومه نوې صفحه راښکاره کېږي، په دې کې اوس تاسو نه ستاسو جنسیت غواړي، یعنی تاسو نارینه یاست یا ښځینه یاستئ. که نارینه وئ په دغه لاندې به میل باندې به کلیک وکړئ، که ښځینه په فیمیل باندې به کلیک وکړئ، او بیا به راشئ په دغه نیکسټ باندې به کلیک وکړئ، او دلته په سین اپ باندې کلیک وکړئ. دلته اوس تاسو اکونټ د جوړېدو په حال کې دی. نو دلته ورته موږ لږ انتظار وکړو. دا زموږ اکونټ د جوړېدو په حال کې دی. ګرانو دوستانو، اوس دلته به تاسو راشئ په دغه سیف پاسورډ باندې به کلیک وکړئ. نو یعنی دلته تاسو ته وایي چې تاسو په راتلونکي کې که تاسو سین آوټ شئ، نو بیا سین ان کوئ، نو ستاسو پاسورډ به دلته سیف وي. که دغه تاسو غواړئ چې سیف وشي، نو په دغه سیف پاسورډ به کلیک وکړئ، او که نه دلته به نوټ نه ووایي. دلته راځم زه سیف پاسورډ وهم. دلته به تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ. اوس دوستانو، دلته زموږ فیسبوک جوړ شو. اوس تاسو دلته غواړئ چې دلته ورته یو عکس ورکړئ. نو دلته به اوس که عکس ورکوئ، دلته به په چوز فرام ګیلري کلیک وکړئ، او که کمرې له لارې عکس اخلئ، نو دغه په ټیک
فوټو باندې به کلیک وکړئ او که د ګیلرۍ نه اخلئ په دغه فرام ګیلرۍ نه به ووایي. نو راځم زه دغه نه تېریم. دلته په باره ځای کې په سکیپ باندې کلیک کوم. دلته به وغواړئ نو پر دې باندې به کلیک وکړئ. خو زه اوس راځم په دغه سکیپ باندې کلیک کوم. دلته بیا لاندې دغلته سکیپ وهم. نو اوس دلته ماته راځي یعنی نوی فرینډ راځي. نو دغې باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ او دلته به بیا لاندې یعنې تاسو دلته غواړئ چې تاسو 15 فرینډ ځان سره باید ریکویسټ ولېږئ. نو بیا دلته 15 فرینډ په دې باندې به کلیک وکړئ. نو دلته زموږ فیسبوک جوړ شو ګرانو دوستانو. اوس دوستانو نو زموږ اوس د فیسبوک اکونټ جوړ شو. نو اوس زه تاسو ته د دې نور سیټینګ درښیم چې موږ دې کې اوس نور څه کولی شو چې زموږ آی ډي تر څو په راتلونکي کې څوک هیک نه کړي. نو تاسو به هلته راشئ په دغه پروفایل باندې په دغې باندې به کلیک وکړئ. نو دغلته چې په دغې باندې کلیک وکړو دلته به تاسو راشئ په دې ایډیټ پابلیک ډیټیلز باندې به کلیک وکړئ. نو د دې د کلیک کولو نه وروسته به تاسو راشئ دلته به لاندې راښکته کېږي داسې او په دلته به په د ایډیټ یور اباوټ انفو باندې به کلیک وکړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړو دلته تاسو ته اوس یو نوې صفحه راښکاره کېږي. د ټولو نه مهم دا دی چې دلته به تاسو لکه دلته اوس دغه زما د موبایل نمبر ښکاري دلته. نو دغه ځای کې اوس دلته یور فرینډز یعنې زما دوستان ټول ملګري زما کولی شي دغه زما نمبر وګوري. نو تاسو به هلته راشئ په دغه ایډیټ باندې به په دغه ځای کې کلیک وکړئ. دغلته چې کله تاسو کلیک وکړو ته به تاسو ته د دغې په اړه معلومات راښکاره شي. دوستانو دلته اوس موږ ته راښکاره شو. نو تاسو به هلته راشئ په دغه د موبایل نمبر ته رسي د دې ځای کې به راشئ په دغه ځای کې به په دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته یعنې په دغه ځای باندې به تاسو کلیک کړئ. یعنې دلته اوس تاسو زموږ دا فرینډز کتلی شي. نو تاسو به هلته راشئ په دې مور آپشن باندې به کلیک وکړئ. دغلته چې تاسو ته راغله آنلی می نو په دغه باندې به تاسو کلیک کولی شئ. اوس په دغه باندې تاسو کلیک کو نو دې ته دا دی د قلف علامه راغله یعنې دا زموږ د موبایل نمبر نور څوک اوس نشي ګټلی. دلته به تاسو دویم راشئ او دلته به په دې لاندې سیف باندې به کلیک وکړئ تر څو زموږ دغه معلومات سیف شي. دغه اوس دلته راغلی ګوره د ګران دوستانو چې دلته قلف راغی. مخکې ورته قلف نه و. تاسو به دلته لاندې راشئ په دې ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې به هم تاسو کلیک وکړئ تر څو زموږ دغه هم یوازې موږ ولیدل شو تر څو نور کسان یې ونه ګوري ځکه چې په دې سره زموږ ځینې فرینډ کولی شي زموږ دغه آی ډي هیک کړي. نو دغلته به تاسو کلیک وکړئ. لږ انتظار کوو دوستانو ورته تر څو دغه صفحه خلاص شي. نو دلته اوس تاسو کولی شئ چې په دغه باندې به کلیک وکړئ. دغه باندې چې کلیک وکړو دلته اوس تاسو به راشئ او په آنلی می باندې به کلیک وکړئ تر څو دغه معلومات یوازې موږ ولیدلی شو. نو دلته به تاسو راشئ او په دغه باره ځای کې به په دغه سیف باندې به کلیک وکړئ. نو په دغې باندې چې کلیک وکړو نو زموږ دا معلومات هم سیف شو. نو په دې سره موږ یو پیاوړی فیسبوک آی ډي جوړه کړل ده چې په راتلونکي کې به نو څوک هیک کولی راته نه شي. د لیدو څخه مو نړۍ مننه.